سلامونه ملګرو نیکې هیلې او احترامات زه چې ځان ته ګورم نو خندام راځي خو خبره داره چې په یو ډېره ښه بین الاقوامي اداره کې د ټیک ټاکرز لپاره د جاب یا د کنټریبیوشن یا بطور رضاکار یا پیډ ورکر ښې موقع دي. وایس اف جرمني ډي ډبلیو په نوم باندې پیژندل کیږي. پوره ایډریس او معلومات یې تاسو ته درکوم. هغې هم ټیک ټاک کړښت مخه کړې ده او کسان ورته پکار دي ټیک ټاک کنټینټ کریټرز. ټیک ټاک کنټینټ کریټرز چې کوم دي هغه به وایي د دغه ډي ډبلیو دپاره به مواد جوړوي او ډي ډبلیو هغه په خپل ټیک ټاک چینل باندې لوډ کوي. نو د دې به اوس برانډینګ هم کیږي او شاید نه بلکې ظاهره ده چې معاوضه به هم هغه ورکوي او معاوضې تر څنګ اهمه خبره دا ده چې انټرنشپ به کیږي بطور جرنالیست بطور صحافي بطور خبریال او د دغه ادارې سره که په لانګ رن کې بیا د سټرینګر موقع راځي د ریپورټر موقع راځي یا د کار کولو موقع راځي نو دی به ورسره ډېر زیات پربت کړي او د ده دپاره به د نورو مقابله کې ډېر اسانه چې ورسره کار وکړي. خبره ده خبره دا ده چې ضرورتونه یې صرف او صرف دا دي چې ښه ایډیټر وي بس په دغه ایډاو پریمیر باندې کار کولی شي کیپ کټ باندې کار کولی شي ټیک ټاک دپاره ریلیونټ وایرل مواد جوړولی شي او پراپر های ریزولوشن کې ایډیټینګ کولی شي او نور چې کوم شرایط دي هغه به زه د هغې نه ما کاپي کړي دي او راسره دي ځان څه مې سیو کړي دي ستاسو دپاره چې کوم ملګري لږ ډېر لوستي وي او هغې کنټینټس جوړولی شي نو ایمیل اډرس هم پکې شته لاندې به زه کمنټس کې واچوم. مهرباني وکړئ ملګرو سره هم شریک کړئ او دا چې نو ما دا شکل پکې څنګه ښکاري نو خبره دا ده چې بیا به په خپله کامین دغه سی وي غیره د هغې څه فارمیټ یا خپل پریزنټیشن یا خپل هغه ریزیومي تاسو لیږلی شئ خپل سکلز یا څه لینکونه ورته ورکوئ. ځینې خلک په دا هم وایي چې خپل ټیک ټاک لیول نه کوو نو هغې شاید پیمنټ هم درته کوي ماته ایګزیکټلي پته نشته شاید کوي درته ښکاره خبره ده او که نه کوي هم نو د یو لوی ادارې سره ډي ډبلیو اردو سره کار کول تاسو له سرټیفیکیشن درکوي د ایکسپوجر او د برانډینګ ښه موقع درکوي بطور خبریال د پاتې کېدو بطور خبریال د هنر د پالش کېدو ښې موقع درکوي نو ولې نه چې دغه ښې موقع تاسو اویل کوئ او زه په کمنټ کې په لومبي دویم یا دریم کمنټ کې تاسو سره ټول معلومات د هغې پوسټ به تاسو کتلی هم وي او بیا لاندې په تفصیل باندې په انګریزي کې یو پوسټ کړی دی نو زما دا شکل و صورت صرف ستاسو توجه دپاره چې زه وخاندم هغه کس کارټون ډېر وروسته وخاندي. خو بهرحال په ګولۍ وله دې ملګري ته مې اول دا کارټون خولی دی نو زه به هغه کمنټس هغه پوسټ به هم شیر کړم در سره او سکرین شاټ به هم شیر کړم هغه پوره پوسټ چې کوم هغې تفصیلات ورکړي دي کوم شرایط دي کوم کسان اپلای کولی شي څنګه اپلای کولی شي کوم کسان څه مهارتونه څه سکلز پکار دي نو هغه به هم پوسټ کړم. نو لہذا تاسو یې د هغه ځای نه پوره تفصیلات راواخلئ او که په خپل هم په کار دا خبرې نه راغلي نو نورو سره شریکې کوئ تر څو د نورو په کار باندې راشي او بیا درته وایم چې دا زه نه یم دا څوک افریقې څوک کس وی شکل و صورت د هغه زما نه ډېر وروسته خاندي یاره دې بیا خو نه به شي خو بس دا چې دغه به ګولۍ ولئ او په نیکه دې ملګری شه ما اصل خبره تاسو ته پیغام در رسولو منفرده او تاسو ته غواړم دغه خلک چې هغه کریټیو غوندې فکر کولی شي خلک توجه جلب کولی شي راګرځولی شي پام راګرځولی شي لہذا دغه قسم خلکو ته ضرورت دی او که دم در پکې که خم در پکې که زړه می قربان اپلای ورته وکړئ که نه نو بیا یې نورو سره شریک کوئ تر څو نور ورته اپلای وکړي.